ایورسټ د نړۍ تر ټولو لوړ څوکی غر. دا غر د سمندر له سطحې 8848 متره لوړ دی چې له څه کم 9 کیلومتره اوږدوالي سره سمون خوري. په نیپال هیواد کې موقعیت لري. د دې غره سر ته د ختلو لپاره بېشماره خلک شیبې شماري، خو په حقیقت کې ډیر کم خلک په دې وتوانیږي چې د دې غره سر ته وخیږي. د دې غره سر ته په ختلو کې په سلګونو خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی، او هغه خلکو چې په دې غره کې ژوند له لاسه ورکړی د هغوی جسدونه لا هم په ایورسټ غره کې پراته دي. ماونټ ایورسټ په اړه هغه حقایق واورئ چې مخکې مو شاید نه وي اورېدلي. دوستانو، د ایورسټ سر ته یوازې مسلکي غرختونو کې خیږي او عموماً د دولتونو او یا لویو بنسټونو په واسطه سپانسر شوي وي. مسلکي غرختونکي په میاشتو ټرینینګ او د نیپال له دولت څخه د اجازې اخیستلو وروسته ایورسټ ته د ختلو هڅه کوي. د ایورسټ غره تر ټولو خطرناکه ساحه 8000 متره یعنې 6000 فوټه لوړه پیلېږي چې د ډیت زون یا مرګونې ساحې په نوم یادېږي. دا ساحه د غرختونکو لپاره خورا خطرناکه او مرګونې تمامیږي. په دې ساحه کې له کلونو راهیسې د هغو غرختونکو جسدونه لا هم پراته دي چې غوښتل یې د غره سر ته وخیږي. په دې ساحه کې اکسیجن بیخي کم وي. دلته د اکسیجن نشتون له امله انسان تر 3 دقیقو پورې بېهوشه کېدلی شي. د دې سطحې ډیر لوړوالی، ستړیا، روغتیایي حالت خرابوالی او د سترګو دید کمزورتیا له امله د ډیرو غرختونکو توان اخلي. دوی دا نشي معلومولی چې د غره په کومه خوا روان یو. د حیرانتیا خبره دا ده چې له ډیډ زون څخه په ښکته کېدو کې تر ختلو زیات خلک مړه کېږي. د ایورسټ سر ته په نږدې کېدو سره داسې خطرناکې لوړې ژورې کاږه کږلېشونه منځته راځي چې په یوې وړې تېروتنې سره د انسان ژوند اخیستلی شي. که تاسې د ایورسټ غره ته د ختو علاقه لرئ، نو تاسو به د سفر کولو لپاره تر 40 پورې ورځو ته اړتیا ولرئ. یوازې د ایورسټ بیس کیمپ ته د رسیدو لپاره 19 ورځې وخت نیسي. له نن څخه 80 کاله د مخه په 1953 کال کې دې غره ته د لومړي ځل لپاره اډمونډ هیرلي له نیوزیلینډ څخه په 33 کلنۍ کې او خپل نیپالي لارښود شیرپا ټینزینګ د 39 کاله عمر په لرلو سره د غره سر ته د ختلو پلان جوړ کړ. پر دوی د ایورسټ سر ته د ختلو پورې 14 ورځې تېرې شوې. همدارنګه د ایورسټ سر ته په ختو سره دوی دواړو ملګرو په نړۍ کې یو ځلېدونکی تاریخ جوړ کړ. له ختلو بیا تر اوسه د هیلري خیریه بنسټ د همالیا د غرونو په دې ساحه کې 30 ښوونځي، 2 روغتونونه، 12 کلینیکونه او 2 ایرسټریپه یا واړه هوایي میدانونه جوړ کړي. خو آیا تر اوسه کوم افغان د دې غره سر ته ختلی؟ Hey, this is Sam Siddiqui. This is the first Afghan on top of Mount Everest. سمیع الدین صدیقي هغه لومړنی افغان شو چې د نړۍ تر ټولو لوړې څوکې ماونټ ایورسټ ته وخیږي. صدیقي هم دا تاریخ په خپل نوم ثبت کړ. هغه رسنیو ته ویلي دي چې دغه څوکې ته ختلی او بیرته په بریالیتوب سره ترې ښکته شوی. دغه غر ختونکی افغان وایي هڅه کوي په افغانستان کې د غر ختلو په اړه معلومات خپاره او عام کړي. د ایورسټ لوړو ته د نړۍ ځینې مشهور غر ختونکي هم نشي تللی او ځینې په دې تکل مړه شوي هم دي. د ایورسټ په غره کې یوازینی زهرجن حیوان چې ژوندی موندل کیږي هغه غڼه یا عنکبوت دی. دا غڼه تر نورو ټولو حیواناتو په لوړه سطحه کې ژوند کولی شي. همدارنګه د 6900 متره لوړوالي کې یوازینی پیژندل شوی حیوان دی. د معلوماتو له کتلو اورېدلو نړۍ مننه. که مو معلومات خوښ شوي وي له خپلو دوستانو سره